بسم الله الرحمن الرحیم. په سیمه کې او د ګاونډیو هیوادونو له ډلې څخه هیڅ هیواد د امریکایانو پوځي حضور په افغانستان کې نشي زغملی او ترې خوښ نه دي. نو ځکه روسیه د طالبانو د هغه دریځ ملاتړ کوي او هغه دریځ منطقي بولي چې ګواکې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان وځي. د روسیې ځانګړی استازی امیر کابلوف یو ځل بیا سربیره پر دې چې طالبان سره خپل اړیکې نه دي رد کړي، دا یې هم ویلي دي چې طالبانو دغه غوښتنه چې امریکایي ځواکونه د افغانستان وځي د دوی په باور باندې منطقي غوښتنه ده. اخواته بیا امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو په زیاتېدونکو اړیکو باندې اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې دوی ماموریت په افغانستان کې یو اړتیا ده او دوی ژمن دي د افغان ځواکونو روزل او د هغوی سره د همکارۍ ماموریت ته، او تر هغې چې د داعش القاعده او د دوی په باور د نورو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات نه وي شوي او هغوی نه وي محوه شوي، د دوی شتون او حضور بل ته اړتیا وي او د ماموریت یوه برخه ده. ولې دوی د روسیې او طالبانو پر اړیکو اندېښنه کوي؟ مهم مسله دا ده چې د کابل او د افغان حکومت دریځ هم دغه دی چې ګواکې امریکایي ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې شي او آن وخت ناوخت نوي حکومت د امریکا څخه د لا زیاتو ځواکونو راسولو غوښتنه کړې ده. خو اوس روسیه متقابلا د هغه غوښتنې رد کوي کوم چې افغان حکومت کړی او برعکس د طالبانو دریځ ملاتړ کوي چې غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. لومړی مسله دا چې رښتیا هم د سیمې ټول هیوادونه جمع روسیه او نور هیوادونه واقعا د امریکا له حضور څخه خوښ نه دي او په واقعي معنا سره دوی د امریکا حضور نشي زغملی. هغه روسیه چې ممکن تر 2014 کال د مخه وخت نا وخت دا تاکید کړی چې باید بهرني ځواکونه په یو دمي له افغانستان ونځي تر څو په افغانستان کې یو بل بحران رامنځته شي. اوس هماغه روسیه وایي چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او طالبان دغه غوښتنه منطقي ده. همدارنګه بله اساسي پوښتنه دا ده چې دلته بیا نو د افغان حکومت دریځ څه دی او دلته کومه ادعا سمه ده یا کومه غوښتنه برحقه ده، هغه څه چې بهرني ځواکونه مطلقا وځي یا هغه څه چې افغان حکومت غواړي د دوامدار همکارۍ په لړ کې بهرني ځواکونه دلته واوسي او یا هم د جګړې په میدان کې دوی حضور لا زیات شي. سلام، وخت مو خیر. تودو بحثونه خپرونه زه میرویس تانزیار ته وړاندې کوم. څلور محترم مېلمانه په دې مسله راسره بحث وکړي. سیاسي شنونکی ښاغلی خیرالله شینواری، سیاسي شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي، د پوهنتون استاد ښاغلی سید خالد سادات او د مدني ټولنو د فدریشن مشر ښاغلی صدیق منصور انصاري. بخیر راغلی. ښه راغلاست. انصاري صاحب، روسیې نن دریځ په ډاګه کړ چې هغه اساسي ټکی چې دوی پرې توافق لري طالبانو سره یو ځای او ته ملاتړ یې کوي هغه دغه دی چې بهرني ځواکونه د افغانستانه وځي او دوی ویلي چې د سیمې هیڅ هیواد رضایت نه لري او خوښ نه دي. د روسیې دغه غوښتنه په څه معنا تعبیرولی سو؟ هغه څه چې دوی 2014 کال نه د مخه نشو ویلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب، تاسې د میز ټولو درنو دوستانو، تخنیکي همکارانو او د شمشاد تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې هغه څه دي چې مختلف ډوله تعبیرونه د دې نه کیږي او مختلف نظریات په دې اړه موجود دي. هغه څه چې روسیه نن وایي د طالبانو دریځ نه او د مسلح مخالفې ډلې یا حزب اسلامي دریځ نه، بلکې د افغانستان د ملت تاریخي دریځ دی چې په دې هیواد او دې جغرافیه کې د ملت د تاریخ د 15,000 کلن تاریخ په ادوارو کې هیڅکله هم ښکرورو زبرځواکونو ته ځای نه دی ورکړی او نه هم بهرنیان من حیث ځواک او بیا نظامی ځواک په دې خاوره او خطه کې منلی دي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. د مکناټن تاریخ پروت دی، د ډاکټر برایډن او د انګریز د دریو ماتو تاریخونه پراته دي، د شوروي اتحاد چې اوس یې روسیه ځای ناست دی د هغه تاریخ پروت دی او د الکساندر د ګریټ د دوی په اصطلاح یا اسکندر مقدوني او دا باید واضح شي. اوس دلته حکومت دی نه او دا حکومت وایي چې دریځ دغه دی چې باید اوس مناسب وخت نه دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. لا ځینې وختونو کې اضافي ځواکونه جګړې په ډګر کې غوښتي دي، لا یې د هغوی زیات ملاتړ غوښتلی دی. اوس دا دریځ څنګه تعبیر شي چې دا د چا دریځ دی؟ له بده مرغه د ملت دریځ دا نه دی، دا د یو شمېر هغو لاسپوڅو او اجیرو سیاسیونو دریځ دی او د هغو یو شمېر چارواکو دریځ دی چې د همدې امریکایانو او بهرنیو ځواکونو تر سیوري لاندې راغلي. هم دوی مربیان دي، هم دوی ډالر ورکوي، هم دوی امکانات ورکوي، هم دوی تغذیه کوي او هم دوی د دوی جرندو ته اوبه غورځوي او په مقابل کې د افغانستان د بېګناه او بې دفاع خلکو په وینو باندې لوبې کیږي، د دوی په ژوند لوبې کیږي، د دوی په عزت او شرف لوبې کیږي. دغه بهرني ځواکونه دي چې کله په کندوز کې روغتونونه بمبار
بمباروي، کله زموږ کلینیکونه بمباروي، او د شروع نه یې چې کومې بمبارۍ کړي د همدې روسیې په مرسته روسیه په دې جنایاتو کې ورسره ملګرې وه. روسیه هغه هېواد و چې د 2001 کال د اکتوبر د 7 نه مخکې هغه استخباراتي معلومات روسیې د امریکایانو او بهرنیانو ته ورکړي وه چې د شوروي اتحاد په وخت کې دوی استعمالول. هماغه مراکز چې د القاعده په نوم د دوی سره لیستونه وه او یا د مجاهدینو هغې مرکزونه. زه تاسو ته یو ښه مثال د کوړم د کلي درکولی شم. د تور غره په څنډه کې د سره رود د ککړک سیمې پورته خوا کې دغلته یو ساحه ده د تور غره په سر د کوړم په نامه چې زه هلته وروسته د بمبارد نه ورغلی یم او خلک مې لیدلي. دلته پخوا د القاعده یو مرکز و. روسانو چې کوم معلومات استخباراتي امریکایانو ته ورکړي وه، امریکایان د القاعده د مرکز په نوم راځي هغه کلی بمباروي او هلته نن سبا ولسي خلک اوسېده. نو دغه کلي چې بمبار کړي همدغه نظر چې تاسو مثال ورکړ او دغسې روسي مقاماتو په 2014 او 12 او 14 کې هم دغسې اظهارات درلود چې امریکایان یا په بشپړه توګه ټول باید ونه وځي. بالکل. نن څنګه بدلون کوي؟ کومه موخه ده پکې؟ خبره دا ده چې دوی هلته نن یو نوي تعامل ته داخلیږي. هلته د سوریې جګړه وه چې روسي مانورونه اجرا کړه، روسي بمبارۍ وکړې، روسي میزایل استعمال کړه، لري واټن ویشتونکي میزایل، او دوی د خپل نوی قوت چې بیا یې را پیدا کړی دی هغه د مټو زور یې په سوریه کې وازمایه او په دې پوه شوه چې موږ یو څه کولی شو. او امریکا هغه هېواد او یا هغه یکتا زبر قدرت دی چې که سترګې ورته سرې کړي نو بیا په شاتګ ته هم مجبورېدی شي. نو ممکن د سوریې د تجربې نه غواړي چې په افغانستان کې ورته تجربه استعمال کړي. هلته د سوریې د دولت یا بشار الاسد سره ودرېدل د هغه د مخالفینو ځواکونو. دلته غواړي چې د امریکې د طرفدار دولت او حکومت په وړاندې د هغو ټولو قراردادونو، تړونونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف د هغوی د مخالفینو طالبانو سره چې حتی د امارت په وخت کې چې دلته طالبانو دولت درلود روسیې په رسمیت نه وپېژندلي، نن د خپل ضرورت په اساس وایي چې ضرورت د ایجاد مور ده. دغه لوبه ایجاد شوې او روسان دا لوبه سلامت سي. اصولي صاحب دلته هغه معقوله غوښتنه څه دی؟ هغه اصل څه دی؟ دا چې بیا تعابیر مختلف دي یا دا چې څوک څه غواړي هغه بېل بحث دی. هغه څه چې ضرورت او اړتیا پر اساس او د واقعیتونو پر اساس پرې بحث کولی شو. روسیه وایي چې دلته سیمې هېوادونه هم راضي نه دي، ګاونډي هېوادونه هم راضي نه دي، موږ هم راضي نه یو. نو طالبان دا غوښتنه منطقي ده. ولې افغان حکومت یا یو شمېر افغانان دغه ویلي دي چې دلته اړتیا ده، ضرورت دی، ځکه لا کافي ډېر تهدیدات متوجه دي، نوې ډلې راوتې دي. ستاسو په باور باندې هغه اصله لار کومه ده چې د روسیې او جمع طالبان او جمع څه چې انصاري صاحب د افغان ملت د دوی په باور باندې باور دغه دی چې امریکایي ځواکونه باید وځي؟ دا معقول دریځ دی هغه څه چې حکومت یې وایي؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه د مجلس ګډونوالو ته او د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، یوه موضوع د روسیې ده چې د طالبانو سره اړیکې اوس پاللي دي او الله هم دوی غواړي چې خپلې اړیکې اوږدې کړي. زما په اند طالبان چې کله د روسیې سره کېناستل، د روسیې سره یې همدغه مسله مطرح کړې ده چې ګواکې تاسو باید زموږ د هغه پلان یا د دغه ستراتیژۍ ملګرتیا وکړئ او پښې ته تیږه ورته کېږدئ تر څو چې خارجیان یا امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو د هغې وروسته کیدای شي چې طالبان د روسیې سره همکاري وکړي. زما په اند دغه یو بحث دی. دویمه موضوع دا ده چې امریکایان باید د افغانستان څخه وځي که نه. د افغانستان د دولت دریځ دا دی چې دوی د افغانستان څخه نه وځي، چون دلته مشکلات او ستونزې لا هم شته دي. زما اندا وایي چې که چیرې امریکایانو غوښتی چې په افغانستان کې 15-14 کاله کوم چې دوی حضور درلود په دې کې د جګړه ختمه کړي او طالبانو ریښې وباسي، نو دوی کولی شول. دوی برعکس بیا بل څه وکړل. هغه ډالر چې پاکستان ته دوی ورکول، هغه میلیاردونه ډالر چې پاکستان ته ورکړل، په همغه ډالرو باندې طالبان اوبه شول، هغوی تجهیزات واخیستل، هغوی وروزل شول او هغوی ته جلب و جذب وشو. د دې سره ترڅنګ داعش هم راوزېږېده. دا هغه پدیده نه وه چې دوی د سوریې څخه دلته را انتقال کړه، نه. د افغانستان داعش د سوریې د داعش سره فرق لري. یعنې په ډېره لویه پیمانه دا هم ویلی شو چې یا په زغرده دا هم ویلی شو چې د افغانستان داعش د سوریې د داعش سره اړیکه نه لري، که لري هم ډېره کمه. دغه داعش یو پاکستانی پروژه ده. دغه داعش پاکستان را وزېږوه. دغه داعش
یعنی راځم ستاسو موضوع ته راځم. دغه داعش چې کوم دی دا د طالبانو په څنګ کې بله یوه پروژه یا بله ډله یې راوزېږوله دې دپاره چې د افغانستان حالات نور هم ترینګلي. یعنی د دوی حضور په افغانستان کې د افغانانو په ګټه نه دی. د موږ دا ولې وایو، دا ولس هم وایي چې د امریکایانو حضور په افغانستان کې ګټور نه دی. دوی که غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي په اقتصادي ډګر کې او په نظامي ډګر کې د دوی همکاري وکړي، خو په نظامي ډګر کې دا نه چې د دوی سرتیري دلته په افغانستان کې لا هم ډیر شي. د دوی ډیرېدل او د دوی حضور په افغانستان کې د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانانو جګړه اوږدوي او لا به یې هم اوږده نو دریځ معقول دی هغه څه چې روسیه هم وایي؟ زه وایم چې د روسیې خو ځان ته اهداف دي، هغه خو د افغانستان د خلکو دپاره نه وایي. وایم دغسې چې د طالبان دریځ دی. خو خبره دغه ده، طالبان د دوی سره ناست دي، طالبان د روسیې سره ناست دي او په طالبانو په روسیه هم دا خبره منلې ده. تاسو ویل که او انصاري صاحب اشاره وکړه که دا د ملت غوښتنې، اخوا بیا د طالبانو غوښتنې، بیا د سیمې هېوادونه د روسیې بانو خپله د روسیې غوښتنې، بیا خو نو قوي ډېر اړخونه دا غوښتنه لري. یوازې دولت د افغانستان جمع امریکا دی چې داسې نه غواړي. خو دلته یوه ستونزه چې هغه دا ده چې د افغانستان دولت او ځینې کړی په دې ډارېږي چې ګواکې که امریکا د دغه ځایه ووته نو څنګ کې دلته پاکستان او ایران او نور هېوادونه لکه روسیه خپله دوی ناست دي دې دپاره چې په افغانستان کې حالات نور هم خراب دغه دلیل منطقي دی یا معقول دی؟ زه وایم چې دا دلیل منطقي نه دی. په امریکا د فشار راوړل شي چې دوی په اقتصادي ډګر کې افغانان په پښو ودروي، نه په دې ډول چې دوی پروژې پلي کړي او هغه پروژې یو بر مصرف وي دلته په افغانستان کې، بنیادي پروژې د پلي کړي په اقتصادي لحاظ باندې، بنیادي مرسته د وکړي زموږ د پوځ سره، نه په دې ډول چا کلشینکوف ورته ورکړي چې 2 شجورې پې فیر کېږي، هغه بندي. بنان دوی د زموږ هوایي ځواک په هغه ډول ورغوي لکه څنګه چې روسانو کومک کړی و. یعنی فکر کوئ چې اصل لارم دغه ده د حکومت د غوښتنې برخلاف چې باید امریکایان ووځي؟ یعنی امریکایان که وځي او که نه وځي دا خو د افغانانو په لاس کې نه ده. ولې اصل څه دی؟ یعنې څه غوښتلی شي؟ غوښتنه مو څه ده؟ یعنی که موږ 10 وارې وغواړو نو امریکایان دلته راغلي دي او دوی به دلته میشت وي او دغه جګړه به روانه وي. امریکایان د افغانانو په غوښتنه نه دي راغلي. امریکایان دلته په زور راغلل. د وخت نظام که د طالبانو که د هر چا و هغه یې ړنګ کړ او دوی په افغانستان برید دوه لارې دي، یا به موږ ځو لکه څنګه چې روسیې ویلي دي همغه دریځ ملاتړ وکړو د حکومت او دولت په توګه باندې، وایي به چې او امریکایانو حضور ته اړتیا نشته ولې مرستې ته اړتیا شته، یا دا دی چې موږ وایو چې موږ مستقل هېواد یو، دولت مو خپله غواړي چې امریکا دلته حضور ولري او د روسیې او د نورو ګاونډیانو تشویش موږ ردوو. دغه دوو کې باید یو لاره انتخاب شي. یعنې کومه یې ښه لاره ده؟ د ملت غوښتنه دا ده چې امریکایان باید افغانستان وځي. د دولت غوښتنه د دا وي چې زموږ اقتصاد، زموږ نظامي امنیتي ملي ځواکونه د ورغوي، دوی د سنبال کی په څه ډول چې په کار ده او په څه ډول چې زموږ د سیمې هېوادونه دي په همغه ډول د کومک ورسره وکړي. زموږ ځواکونه بیا په هغه حالت کې توانیږي چې بدون د دوی د کومک څخه، یعنی که دوی دلته وي او که نه وي، دوی کولی شي چې د افغانستان د نظام پر ضد ډلې له منځه یوسي او د دوی سره وجنګي. سلامت اوسئ. سعادت صاحب، دلته که بحث د طالبانو کېږي، دلته روسیه چې کله هم وایي موږ د بهرنیو ځواکونو د شتون خلاف یو، د دې پر ځای دغه جمله هم کاروي چې موږ د طالبانو دغه دریځ ملاتړ کوو او دا دریځ منطقي بولو، په دې معنا چې دغه روسیه او جمع هغه هېوادونه چې روسیه د امریکایانو د حضور خلاف بولي دغه ټول طالبان سره ولاړ دي. دغسې یو بحث راپورته کېږي. یعنې کله چې روسیه وایي موږ د طالبانو او طالبان معمولا دا وایي چې اصلي هدف یې دغه دی د جګړې، ظاهرا وایي چې دغه مو هدف دی. کله چې هغوی د طالبانو د اصلي هدف ملګري دي، په دې معنا چې مطلقاً ملاتړي دي، نو بیا په دې سیمه کې بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د میز درنو مېلمنو لیدونکو ته. کله چې موږ د اړیکو بحث مطرح کوو، د بین المللي اړیکو خپل لوبغاړي یا بازیګران یا پلیران فرق کوي. دولتونه، سازمانونه، شرکتونه دي چې دغه د نړیوالو اړیکو هغه اصلي بازیګران دي، افراد منفعل بازیګران دي، جنګي کتلې منفعل بازیګران دي. په دې معنی چې طالبان د نړیوالو اړیکو او د نړیوالو اصولو پر اساس د یو بین المللي حقوقي شخصیت څخه لرې دي. هغه د یو نړیوال حقوقي شخصیت نه درلودونکي د بنان په دې فرمول پر اساس طالبان د نړیوالو اړیکو د تضمین او د تأمین لپاره د روسیې سره وړتیا نه لري، یا نشي کولی د هغه اړیکې چې په نړیواله کچه مطرح کېږي، هغه اړیکې چې یو علمي بحث مطرح کېږي. نو بنان زه فکر کوم چې دلته ځکه طالبان د حقوقي نړیوال شخصیت څخه لرې دي، هغوی تر اوسه پورې د دولت په اډانه کې نه دي راپورته شوي. دویمه خبر دا ده چې دغه اړیکې د طالبانو سره د یو ضرورت پر اساس رامنځته شوي د روسیې، او دا ضرورت امریکا سره جګړې دوام دی.
که د سوریې جګړه نه وي، که د اوکراین جګړه نه وي، همدارنګه که د روسیې یا د کمونیستي بلاک او همدارنګه د کپیټالیستي بلاک یا د روسیې امریکا ترمنځ مخامخ په نړیواله یا بین المللي سیاسي مسله کې اختلافات نه ول، طالبان قابل د اهمیت نه وو. طالبان ته اهمیت نه ورکړل کېده. بنان طالبان په دې ځای کې روسیه د امریکا مقابل کې د یو والي او د سیاسي نظامي الې په توګه استفاده کوي. په سوریه کې ګوره دوی بشار الاسد استعمال کړ. اوکراین کې د خپل ایډیولوژیکي ظرفیت بالاخره پورته کړه، ولته د امریکا سره جګړه وکړه. آیا فرموله په افغانستان کې د طالب پر وړاندې پورته کیږي او طالب د روسیې دپاره یو خدمتي الې په حیث تعریفېږي. درېیمه مهمه خبره ډېره جدي ده، هغه دا چې کله چې روسیه بحث مطرح کوي، د روسیې دغه منطق دغه غوښتنه د په خپل بطن کې متفاوته ده. په ناټو کې د روسیې سفیر ګروشکو هغه وایي چې طالبانو سره موږ د خبرو او د صلح لپاره چې د افغان حکومت سره صلح ته کېنو، د مذاکرات لپاره کېنو، موږ ځکه اړیکې رغولې دي. په عین زمان کې کله چې جمعې په ورځ هغه خبره کوي، د هفتې په ورځ یا پرون وبخښئ، هغه نه یو ورځ وروسته بیا د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وایي چې موږ د طالبانو سره نظامي بحث مطرح کوو، ځکه د طالبانو یو برخه داعش ته تللي دي، موږ داعش څخه ویر لرو، بنان طالبان باید د داعش پر وړاندې جګړه وکړي تر څو یعنې د روسیې دغه غوښتنه په دې ځای کې خپله متفاوته ده. د روسیې په سیاست کې خپل دغه غوښتنه او د منطق چې کوم تاسو تعریف ورته وکړئ یا کوم منطق تاسو یاد کړئ دا په خپله ګونګ دی، مبهم دی. کله چې منطق مبهم یې ګونګ هغه بالاخره هلته نه رسېږي. درېیمه خبره ته څلورمه خبره ډېره مهمه مطرح کېږي، هغه دا ده چې کله چې د روسیه 2014 کاله پورې نسبتا ارامه وه، کله چې د اوکراین جګړه مطرح کېږي، بیا د سوریې په جګړه کې دوی خپل پوځونه استوي. د 14 کال وروسته کله چې په سوریه کې د بشار الاسد د پلار د قدرت پر مهال روسیه او سوریې سره نظامي اړیکې درلودلې او نظامي تړون مطرح شوی، د هغې پر اساس دوی خپل عساکر دلته استوي. کله چې هلته روسیه ځان پیروز بولي، بالاخره افغانستان کې فکر دا پیدا کېږي چې بالاخره امریکا افغانستان کې ماته وخوري. د دوی پوځي شتون افغانستان کې د امریکا لپاره روسیې لپاره قابل د منطق نه دی، قابل د قبول نه دی. بنان د هرې ممکنه لار څخه استفاده کوي. بحث په ټوله کې راواخلو یا ستاسو سوال کې په ټوله کې راواخلو، دغه اړیکې ماته نه انډوله ښکاري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې هغه د نړیوالو اړیکې وپالي. په عین زمان کې طالبان من حیث یو سیاسي یعنې روسیه دې ولې دومره لویه دا وکړي او دا هغسې نه دی چې یوازې روسیې ویلي، بلکې امریکا متقابلا اندېښنه ښودلې ده او ځواب یې ورکړی دې خبرې ته. روسیه وایي چې طالبانو دغه غوښتنه منطقي ده او موږ یې ملاتړ کوو. یوازې موږ هم نه وایي چې د سیمې څو ګاونډي هېوادونه هم د دغه طرحې ملاتړ کوي، ځکه چې امریکایانو حضور دلته د هېڅ هېواد رضایت نه دی حاصل کړی. راځئ په افغانستان کې د ظلم ستم او د ټول ناروا پر وړاندې باندې دغه غږ واحد کړو. زه هم د امریکا د حضور په افغانستان کې یو خلاف یم، یعنې زه ورسره په دې شکل چې اوس بیګای په ارزګان کې مثلا حمله کړې ده، همدارنګه موږ چې بیګونه وژل کېږو، د دې فکر کوم چې یو څوک ځان ته افغان وي، زه باور لرم چې هغه د دې مخالف دی چې افغانستان کې د امریکایانو اوسي. اما په دې طریقه چې مثلا روسیه دلته داخليږي یا روسیه د طالب د ادرس د طالب د وینډون یا د طالب د ادرس په دې داخليږي، زه فکر کوم دا بل قمیص ته باندې ستنه چې دلته کله تاسو بحث د حقوقي او د نړیوال اړیکو هم کوي، اصولا دلته دولت دی، ولې دا بحث د دولت د غوښتنې سره په تقابل کې د طالبان له ادرسه مطرح کېږي، یعنې وایي چې موږ د طالبان دریځ ملاتړ کوو، نه هغه څه چې افغان حکومت یې وایي. روسیه په دې ځای کې د طالبانو سره اړیکې پالل چون مخکې د هغې نه چې ستاسو سوال ته راشم، طالبان تر اوسه پورې جنګي کتله ده، جنګي جریان دی. له بده مرغه تر اوسه پورې دا په یو نظامي حالت کې پاتې شوی دی. په سیاسي جریان فقط قطر کې یو څو نفر ناست دي، اما مذاکرات کوي او بالاخره نتیجه نه ورکوي. یعنې تر اوسه پورې دغه خپله مشینري، دغه خپل حضور په افغانستان کې نظامي لري او دوی زیات تمرکز په نظامي اړخ باندې کوي، په جنګي. کله چې طالبان هر مملکت وي، یوازې روسیه نه، کله چې هغه د یوې جنګي کتلې سره مذاکره کوي، بنان د نړیوالو اصولو په خلاف، همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د مداخله ده او دې ته موږ تاسو ګرمه مداخله یا هغه مداخله چې بالاخره د نړیوالو حقوقو په اډانه کې موږ ورته نقص ویلی شو، هغه مداخله ده. بنان روسیه په دې کې د افغانستان حاکمیت ته درناوی نه کوي. روسیه د افغانستان اوسني نظام ته، یو اوسني حاکم نظام ته، زه په ظرفیت خبر نه کوم چې دغه نظام څومره قوي دی یا کمزور دی، ولې په کل کې روسیه د بین المللي حقوقي موازنو اصولو خلاف عمل کوي او دا خلاف عمل تر اوسه پورې د یوې سیاسي جریان سره بلکې د یوې جنګي کتلې سره خبرې کوي. په ټوله کې راواخلو یعنې مخکې هم ویل طالبان اړیکې نشي پاللی، طالبان دا ظرفیت نه لري. بنان دغه حرکت ماته یو طرفه ښکاري. تر څو چې طالبان یو طرفه جاته حرکت کوي، زه فکر نه کوم چې موږ د صلح بحث ته ورسېږو. او ډېره مننه کور ودان. شینواري صاحب دلته یو بحث دی، کله دا د یو افغاني جریان غوښتنه وایي منحصرا تنها د هغوی غوښتنه وایي ممکن معقولیت درلوده او ډېر د خطر څخه لرې وي، ولې اوس کله چې هغه هېوادونه چې موږ ترې ښه خاطره نه لرو او دا اوس بالفعل هم موږ د هغوی څخه یا سید پذیره وي او یا هم خطر احساسوو، لکه ایران شو، ګاونډي هېوادونه کې پاکستان شو، حتی روسیه او ځینې نور هېوادونه، دوی دغه غږ غبرګوي. فکر نه کوي چې کوم شوم پلان به هم د امریکایانو د وتلو سره جوخت یا دغه غوښتنې د مطرح کولو سره جوخت په نیت کې وي چې کله چې روسیه هم غواړي بهرنیان وځي، پاکستان هم غواړي، ایران هم غواړي، سمه ده چې یو جریان افغانان به هم غواړي،
نو دا غوښتنه به ډېره خطرناکه نه وي په دغه وضعیت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته. تر ټولو لومړی بحث خو دا دی چې موږ او تاسې باید په خپل سیاسي وضعیت باندې فکر وکړو او د خپل مملکت ته په کتو باندې بیا هغه غوښتنې چې مطرح کیږي د هغې په اړه بحث وکړو. مهمه خبره دا ده چې څنګه هغه روسان چې پرون د امریکایانو د پاتې کېدو غوښتنه کوله، هغه پاکستانیان چې پرون د ناټو په خط کې ودرېدل او د ناټو سره یې ملګرتیا خپله ښکاره اعلان کړله، هغه چینایان چې په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو لپاره د امریکایانو حضور لازمي ګاڼه، هغه ایران چې د یعنې تمې خلاف راپورته شو او د امریکایانو سره ودرېده په دغه جګړه کې اتحاد اعلان کړ. څنګه دا خلک نن دې نتیجې ته رسیږي چې امریکایي ځواکونه یا په عموم کې د بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي؟ دلته بحث داسې مطرح کیږي چې اصلا ظرفیت نشته، ظرفیت په حاکم طرف کې نشته. استاد اشاره وکړله چې حقوقي اړخ طالبان نه لري، حقوقي یعنی حق نشته چې د نړیوالې اړیکې ولري. زه وایم چې کله چې نړیوال قدرتونه د خپلو ګټو دپاره مونږ کاروي، ولې مونږ د دوی مخالفت د خپلو ګټو دپاره ونه کاروو؟ روس او امریکا مخالف دي سره، روس او امریکا سره ستونزې لري، دواړه بر قدرتونه دي، دواړه یا کتازي خپل اعلانوي. مونږ د کمزورو خلکو په توګه باندې ولې د دوی د اختلاف نه ګټه پورته نشو کړلی؟ د بهرنیو پوځیانو وتل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو دا نور در سره غبرګوي او دا خطرناکه دی. دا چې پاکستان یې سره غبرګوي یا ایران یا اوس زه خبره پاکستان هېڅکله نه غواړي چې بهرني ځواکونه، هغوی هېڅکله دا اعلان نه دی کړی. پاکستان وایي امریکایان دې دلته چې موږ په ثبات کې اوسو. پاکستان کله دا خبره کړې ده؟ ولې روسیه دغه وایي چې ګاونډي هېوادونه د ناټو متحد دی. پاکستان هم دا اوس پاکستان ناټو سره اوږه په اوږه جنګېږي موږ په وړاندې. پاکستان د موږ اساسات خرابوي. دا اوس پاکستان موږ سره جغرافیوي شخړه لري. دغه ناټو او دغه اتحاد چې په راس کې امریکا قرار لري په 2001 کال کې د پاکستان سره توافق کړی دی چې موږ به تاسو ته د ډیورنډ رسمیت دپاره کار کوو، لابي به درته کوو او ذهنیت سازي به درته کوو. څنګه پاکستان دا کار وکړي؟ زه وایم چې موږ باید د ابرقدرتونو د اختلاف نه د ځان په ګټه باندې فایده پورته کړو. نه یعنی وخت کې چې روسیه غواړي چې امریکایان د دې ځای نه ووځي، دا خو د روسیې غوښتنه نه ده. که غوښتنه ده د خپل ځان د ګټې دپاره ده، خو موږ دپاره څه شی دي؟ زموږ دپاره د حاکمیت موضوع ده، زموږ دپاره د خپلواکۍ موضوع ده، موږ دپاره د ارزښتونو بحث دی، ده زموږ دپاره د جګړې د ودرېدو بحث دی. ده تاسې دغه جګړه دا اوسنۍ تاسو وګورئ چې څومره ځوانان په دې جګړه کې دواړو طرف د دې لیکونه ځي، که د طالبانو د طرف نه دي که د حکومت د طرف نه دي. تاسې د ناټو لیسن لرنز مطالعه کوئ په کوسوو، په افغانستان او په یو بل مملکت. ما پرون دا مطالعه کوله، هغوی ویل چې موږ باید فورس ډپلای نه کړو داسې هېوادونو ته، موږ باید سیمه ییز قوتونه او ملیشې جوړې کړو، تسلیحاتي سیستم ورته فعاله کړو، پیسې ورکړو چې موږ دپاره جګړه وکړي. موږ ولې داسې کارونو ته اجازه ورکوو؟ زه دا وایم چې که څوک د مونږ دا صحیح ده، موږ دپاره هوښیار سیاست پکار دی، موږ باید د تفکر نه کار واخلو، خو دا په دې معنا نه ده چې یو چا برحقه غوښتنه مطرح کړه نو موږ د هغه مخالفت وکړو چې ولې روسان وایي چې امریکایان دې ووځي. دا خو ټول افغانان دا وایي، دلته خو موږ د وینو بحث مطرح کړو. ولې اوس چې ښاغلي سعادت هم اشاره وکړله دا چې دغسې یو اړیکې موږ ګورو کله د دغه تصور لږ لرې کېږي چې ګواکې دلته د سولې دپاره د لږ وخت کې مؤثر کار وشي، کله چې د روسیې او طالبان اړیکې ګورې نو ځکه خلک اندېښمن دي، فکر نه کوي چې د امریکایانو وتل یا ټولو کې د بهرنیو ځواکونو وتل د ستونزه په عالي توګه باندې حل کړی شي. ولې ویره موجوده ده؟ دوی وایي چې حقوقي اړخ د طالبانو نشته چې اړیکې ولري. صحیح دی، دلته ویره موجوده ده. هغه اړخ چې نقد کېږي په دې باندې چې حقوقي هغه نه لري، مدرک نه لري د اړیکو دپاره، ولې هغه د انتقاد لاندې راوستل کېږي د اړیکو دپاره؟ ولې نه لري؟ اصلا دلته ویره موجوده ده چې هماغه ډله راځي واک په لاس کې اخلي، هغه دونه صلاحیت او قدرت لري چې واک ونیسي د هغه سیستم نه، د هغه نظام نه چې دوی خپل هم نیمګړی ګڼي. نه یعنې تاسو دا تصور کوئ چې که بهرني ځواکونه نه وي نو هغه لویه پېښه به چې کېږي هغه به دا وي چې طالبان به راځي واک ونیسي؟ ګورئ دا هم د ځینو باور باندې خطرناک حالت دی، دغه هم یوه پېښه ده خپله. ګورئ زه دا نه وایم چې موږ په بحران کې نه یو، موږ دا اوس په بحران کې یو. یو نظام چې خپل هویت تثبیت نشي کړی،
یو نظام چې خپله جغرافیه تثبیت نشي کړی نو ته کوم حقوقي مدرک لرې یو نظام چې خپل دا خو بیل بحث دی چې کوم عیبونه او نواقص لري ولې په ټولو ځای کې حقوقي بحث کې نظام دی دولت دی دا عیب نه دی دا نیمګړتیا ده ولا نیمګړتیا ده ولې په دې بیانه چې سقوط دی دا په خپل هغه حقوقي حیثیت د سوال لاندې راولي چې یو نظام جغرافیه تعریف نشي کړی یو نظام خپل هویت د خلکو ونشي پیژندلی سوال کوي د خلکو بحث ته یې اچوي هویت بحث ته اچوي نو فلهذا دا خپل حقوقي حیثیت نه لري د دې خپل حقوقي حیثیت هدف مو دا دی که احیانا د نظام د پرځولو په بیه وي ولې ډېر بد حالات به نه وي بیا د حقوقو دپاره مهمه موضوع دا ده چې څومره ارضي تسلط ته لري ورشي سرویګانې وګورئ نړیواله چې همدا تاسې استناد ورکوئ خو ورشي هغه وګورئ چې تسلط د ارضي لري یو دا بحث دی ولا یو دا ده چې نړۍ د نظام په توګه پیژني یعنې استازي لري رسمیت لري او اړیکو پاللو دپاره ته حق لري ګوره خو په هره اداره کې د نړۍ جاسوسان یعنې د امریکایانو په هره څانګه کې د نړۍ استازي دي هلته هغه درته کار کوي هغه دې ډرایو کوي نو خامخا طبیعي ده چې هغه به یې تا نه ملاتړ ډېره مننه کوم اوس هم یوه لنډه دمه لرو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري بیا هم بخیر راغلی انصاري صاحب د روسیې بحث به وکړو چې څه غواړي مثلا امریکایان نشته روسیه وایي چې زه او ګاونډي هیوادونه د افغانستان امریکایانو حضور سره مخالفت لري او طالبان دغه غوښتنه منطقي ده اوس بحث دا دی چې مثلا امریکایان نشته دوی څه ترلاسه کوي او څه بیا غواړي دلته د روسیې دغه وینا هم تر ډیره غیر ډیپلوماټیکه او غیر منطقي ده که چیرې روسیې دا خبره کړې وای د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي په توګه چې د افغانستان د ملت غوښتنه ده چې دلته بهرني ځواکونه نه وي او د ګاونډیو ملتونو غوښتنه هم ده ځکه دی هلته زموږ سره په ملګرو ملتونو کې ملګری دی نه په ملګرو دولتونو کې هلته د ملګرو دولتونو مسله مطرح نه ده که د روسیې دولت او د روسیې ملت د افغانانو سره زړهخوږی درلودلی نو د امنیت شورا به هغه وخت دا پریکړه نه کوله چې بهرنیان د افغانستان ته راشي هلته چین هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی دی خبره دا ده چې چین هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی و او روسیه هم وه او دا نور ګاونډیان چې دي دا هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړي وه نن د دوی هغه څه چې دوی غوښته هغه ممکن یا ترسره شوي وي او یا نور ګواښونه د داعش او نورو په جامه کې رامنځته شوه د هغې په وړاندې دوی ودرېږي دلته باید موږ پوه شو چې دا د افغانستان د ملت دفاع نه ده که چیرې د افغانستان د ملت په دفاع کې د روسیې دولت او د روسیې ملت راپورته کیږي موږ باید دا په نیک فال وګڼو او فکر وکړو چې دا دلته د سولې او ثبات او د افغانستان د پرمختګ او ارضي تمامیت نه د دفاع او دلته د ښکارورو نړیوالو او بهرنیو ځواکونو چې هره ورځ بې دفاع افغانان وژني د هغوی د مخنیوي دپاره یو سوله ییز دریځ دی د افغانانو دپاره دا نه غواړي چې بهرنیان دي او افغانان د ځان دپاره غواړي دوی چې ځي د طالب سره د طالبانو سره دلته بیا بله پوښتنه راولاړیږي چې دلته د سوریې په ډول یوه توره جګړه روسیه هم غواړي چې په لار واچوي هغه څه چې دوستانو ورته اشاره وکړه د حقوقي او غیر حقوقي مسایلو هغه څه چې په کتاب او قوانینو او نړیوالو قوانینو کې ذکر دی هغه ډېر سپېڅلي او پاک دي که چیرې امریکې که چیرې ملګرو ملتونو او د نړۍ دغه زبرځواکونو او ځان ته چې ابرقدرتونه وایي او ځان ته تر ټولو مهذب ملتونه وایي که دوی دا تهذیب درلودلی چې هغه نړیوالو او ملي قوانینو ته یې احترام کولی نن به د نړۍ ټول ملتونه سوکاله او آرام وو که دوی د ملګرو ملتونو منشور ته ژمن وی که دوی د جنیوا کنوانسیونونو ته ژمن وی که دوی د هاګ کنوانسیونونو ته ژمن وی که دوی د بشر حقوقو نړیوالې اعلامیې ته یا د هغه د بشر حقوق اسلامي اعلامیه چې کومه د اسلامي هیوادونو ژمن وی دا ژمنتیا قوانینو اصولو او نړیوالو منشورونو او حتی خپلو اساسي قوانینو ته هم نشته یو خطرناک پلان تصور کولی شئ چې که احیانا د غوښتنې تر شا شته بلکل مونږ وایو دا څه چې قوانین دي ګورئ امریکا هغه هیواد و چې د شوروي اتحاد په خلاف د مجاهدینو وګونې او لسګونې ډلې
تقویه کوله او همکاري ورسره کوله. خو دا هغه وخت و چې امریکا په دې پوه شوه چې افغان مجاهدین هغه څوک دي یا هغه قوت دی، د دوی مټې دومره قوت لري، د دوی سرونه دومره شور لري او مټې دومره زور لري چې شوروي اتحاد چیلنج کړي او ماتې کړي. بیا نو د 1904 کال او 15 نه وروسته د مجاهدینو همکارۍ ته دوی راودانګل. په ورته ډول تاریخ بیا تکراریږي. روسیه تر اوسه پورې د امریکې سره ولاړه وه. ګډ عملیات یې د ننګرهار په شینوارو کې د مخدره موادو په ضد درلودل. روسي جنرالانو نن ګورو هغه پاکستاني جنرالان تر اوسه پورې د امریکې جیره خواره دي. موږ هم دغه وایو چې نن ولې یو تر اوسه د امریکې جیره خواره دي. مګر بله ورځ موږ او تاسو ولیدل چې د روسیې د جنرالانو او منصبدارانو سره وزیرستان ته ځي. دا د دې معنا ورکوي چې همغه تور تاریخ بیا تکراریږي. دا وارې روسیه غواړي چې هغه ډله چې د دولت په وخت کې نه پیژندله او د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې همدې روسیې هغه حلقات او شمالي ټلواله تمویلول او تقویه کولی چې یو کانټینري دولت او حکومت په نوم یو څه و هغه په رسمیت پیژندو، مګر هغه طالبان چې 99% جغرافیې په لاس کې و هغه نه پیژندل. نن چې طالبان وسلوال مخالفین دي، ټوپکې په اوږو دی، د نړۍ هیڅ ملک او ملت یې په رسمیت نه پیژني، دوی راځي د دوی سره معامله کوي. په ورته ډول په سوریه کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا لوبې ترسره شوي. زه فکر کوم چې د ویتنام د جګړې تاریخ بیا په دې ملک کې تکراریږي او د افغانستان د جګړې بدل روسان بیا غواړي چې واخلي او دا زموږ په تاوان دی. د افغانستان ملت باید ویښ او بیدار شي چې بیا د اتیایمو د شپېتمو او اویایمو لسیزو دور تیر نشي، په دې ملک باندې بیا معامله ونشي، په دې ملت باندې باید د حکومت په هغو اجیرو او مزدورو کړیو کې هم پړی واچوي او د کرسیو نه راوغورځوي او د ملت هغه اصیل رهبران چې د دې ملت په درد باندې دردیږي او د دې وطن په پرمختګ باندې زړه اوبه څکي، دوی باید را میدان ته شي او د روسیې او ټولې نړۍ سره د سوله ییزې ډیپلوماسۍ او مدني ډیپلوماسۍ د لارې د سولې او پرمختګ لاره غوره شي، نه دا چې د جنګ جرنده ته اوبه واچول شي او بیا وینې وبهي. سلامت صاحب. اصولي صاحب، وړاندې تاسو ویل چې ملت دغه غواړي چې په دغه شکل د بهرني ځواکونه په افغانستان کې ونه اوسي. اوس روسیې کولی شو چې دا دریځ د خپل ادرسه مطرح کړي چې زه نه غواړم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه شتون لري، یا زه نه غواړم د افغانستان او یا هم د افغانستان د ملت که رښتیا هم دغسې واوسي د افغانستان د ملت ملاتړ کومه چې هغوی نه غواړي امریکایي ځواکونه اوسي. ولې دا مسله راځي د طالب له ادرسه مطرح کېږي، وایي چې د طالبانو دغه دریځ ملاتړ کوم چې امریکایان دې ونه اوسي. ګورئ، د افغانستان جګړې یو بل رخ پیدا کړ دلته. کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، افغانستان د یوې نیابتي جګړې څخه راوتلی و او په بله واوښتو. یعنې پخوا که د ساړه جنګ د نیابتي جګړې مرکز و، امریکایان چې اوس یا کله چې طالبان تبعید کړی شول د هغې نه وروسته بیا د نیابتي جګړې مرکز وګرځېدو. دلته هند او پاکستان او امریکا او ځینې نور هیوادونو افغانستان هغه منځی وګرځاوه چې دوی غوښتل دلته خپلې کشتۍ سره ونیسي، خپله پهلواني وکړي. خو په اوس کې رخ یو څه بدل کړ. دلته ایران را دننه شو، یو وارې بیا لاسوهنه په نظامي ډګر کې وکړه. روسیې په زغرده وویل چې زه دلته یم او خپل شتون یې ومانه چې موږ د طالبانو سره په تماس کې او په اړیکه کې یو. دوی د همدې ستراتیژۍ چې طالبان لري د دې څخه حمایت او ملاتړ وکړه. بنان افغانستان د یوې بلې نیابتي جګړې منځي ته ننوته. زموږ رهبران باید څه وکړي اوس؟ دا چې روسیه څه غواړي او څه نه غواړي هغه د دوی کار دی. یو پوښتنه دا ده چې روسیې ولې غواړي طالبانو له ادرسه دا مسله مطرح کړي؟ مثلا تاسو که وایئ چې د ملت غوښتنه هم دغه ده چې امریکایي ځواکونه ځي، یا د اقل نه د ملت نه د بل چا د خپله روسیې دې وایي چې زه نه غواړم چې امریکایان دې په افغانستان کې اوسي، ولې دوی وایي چې د طالبانو دغه دریځ ملاتړ کوو چې امریکایان دې په افغانستان کې اوسي؟ دلته د داعش د پروژې یا د داعش د پدیدې رازېږېدل دا په ډاګه کوي چې روسیې د طالبانو سره خپله ملګرتیا وپالله. د داعش څخه په سیمه کې څوک ډارېږي او د چا دپاره د خطر زنګ دی؟ د روسیې دپاره، د منځنۍ اسیا دپاره او د چین دپاره. روسیه په یو ډول فشار پرې راغی او په دوی باندې فشار راغی چې تاسو باید د افغانستان جګړې ته راودانګئ. دوی همدغه کار وکړه
دوی د طالبانو څخه ملاتړ د چا په ضد وکړ؟ د امریکایانو پر ضد یې ونه کړ. دوی په دې نظر وو پخوا چې په افغانستان کې که امریکایان نه وي نو افغانستان بیا هم د توریزم مرکز ګرځېدای شي. ولې یې وکړه؟ چون دلته همدغه پدیده چې داعش نومیږي د دې دپاره چې داعش وځپي او داعش دلته رشد ونه کړي، طالبانو سره یې لاس یو کړ او همدا یې وویل چې اوس نو چې امریکایانو تاسو داعش دلته نشئ ورکولی او تحرک ورکوئ او الله هم متحرک کوئ، نو ستاسو نه طالبان ښه دي. طالبان خو پخوا هم زما سره په پوله کې پراته وو، خو منځنۍ اسیا ته یې څه نه ویل، روسیې ته یې څه نه ویل. دلته موږ بیا چېرته یعنې دولت بحث هم دی دلته درې طرفونه ولا اوس امریکایان ولا طالبان ولا روسان ولا دلته خو دولت هم مسؤلیت درلوده چې ثابته کړي دلته هېڅ ګواښ ورته متوجه نه دي یا داخل دوی کولی سي د یو مشروع انداز په توګه مثلا دا کار وکړي. خبره دغه ده، روسیا همیشه هغه منفي سیاستونه پالي. دوی د پخوا نه په افغانستان کې او یا هم په سیمه کې منفي سیاستونه پاللي. افغانستان ته یې راودنګل په هغه وخت کې منفي سیاست یې وپاله او دوی زموږ فرهنګ زموږ اسلامي عقاید یې نه مطالعه کړي. دلته یې موږ ته کمونیزم راوړ. زموږ په اطرافو کې څوک په اسلام په هغه ډول نه پیژني چې کوم دی، یعنی لوستي نه دي. کله چې لوستي نه اسلام کله پیژندی شي؟ نو دوی کمونیزم ورته راوړ او کمونیزم به یې د کوم ځایه منلی وي. اوس هم همغه کار کوي. دوی د هغې پر ځای چې د افغانستان دولت سره یې لاس یو کړی وای او د دوی سره یې کومکونه کړي وای، مرسته یې ورسره کړې وای، د یو قانوني حکومت سره یې ملګرتیا پاللې وای، په نظامي ډګر کې ورسره مرسته کړې وای، دوی سرچپه بل کار وکړ. دوی د هغه چا سره لاس یو کړ چې د سیمې دپاره هم افراط خوروي، د امریکا دپاره هم ضد ده او د روسیې دپاره هم خطرناکه ثابتېدی شي. ولې یو بحث وشو دلته چې روسیا فکر کوي چې هماغه پوټنشل یا ظرفیت په طالبانو کې شته چې دوی غواړي او څه چې دوی کولی شي هغوی ورته وکړي. دا زموږ د رهبرانو د کمزوري سیاست له وجې وشو. که چیرې دوی دا قناعت ورکړی وای روسیې ته چې موږ کولی شو همدغه داعش وځپو او داعش هم اصلا دومره نه و، زموږ حکومت او زموږ دولت دومره ونه شو کولی چې د داعش هغه تبلیغات چې د دوی دپاره په رسنیو کې روان وو، په مطبوعاتو، په چاپي او په تصویري او په غږیزو کې هغه قابو کی او په هغې باندې هغه مهار کی. د تبلیغات چا ورته وکړل؟ د تبلیغات ما وکړل، تا وکړل، بل وکړل، همدې رسنیو همدې په ډول ډول تبلیغات ورته وشول او دا یې غټ وښود. اوس هم دا چېرته شتون لري؟ په یو دوه درې ولسوالیو کې به شتون لري، هغه هم په ننګرهار کې په یو دوه ولسوالیو کې، یعنې په نورو ځایو کې ډېر کم که چېرته سر راپورتي. مګر دومره سیاسي ظرفیت یې ولره چې د روسیا راغله د طالبانو سره لاس یو که زموږ رهبران دلته ضعیف پاتې شول، زموږ رهبران ونه شو کولی چې همدغه مسله کنټرول کړي او روسیا د دوی د ملاتړ څخه راوګرځوي. اوس هم ساري وخت دی د روسیې سره د کینیا ورته ووایي چې دلته دا شتون نه لري. هغه څه چې زموږ حکومت غواړي دواړه یو دي. هغوی وایي چې امریکایان دې وځي، اته وایي چې طالبانو خبره پر ځای ده، منطقي ده چې امریکایان دې وځي نو ځکه موږ یې ملاتړ کوو. ولې افغان حکومت دا نه دی ویلی. افغان حکومت وایي چې دلته حضور ته لا ضرورت شته، دلته لا هم متحدات سره مخامخ یو حتی ځینې وخت کې د اضافي سرتېرو غوښتنه کړې. خو دلته خو بله مسله ده، چون روسیا په دې پوهېږي چې امریکایان د داعش لاس مخه نه نیسي، داعش لا خوروي. کله چې دوی لا تحرک ورکوي مجبور دي دوی چې د چا سره ودرېږي، د دوی نه مخالف سره ودرېږي. وایي چې امریکا ته په افغانستان کې طالب نه له منځه وړي، 14 کاله د خلکو ته دوکه ورکړه، نړیوال ټولنې ته دوکه ورکړه، افغانانو ته د دوکه ورکړه، د یو خوا پیسې ورته رالیږي د پاکستان په لاس باندې، د بله خوا د افغانستان سره یعنې د شپانه سره یې پیایي او د لیوه سره یې ماتوي. بنان روسیا په دې مسله کې نه ده ګرامه، په دې کې څوک ګرم دي؟ په دې کې بیا هم امریکا ګرامه ده. دوی وهڅول دي ته چې روسیا راشي د طالبانو سره لاس یو کړي. زموږ رهبران کمزوري وو چې ویې نه شو کولی روسیې ته قناعت ورکړي. سلامت صاحب، مننه. سادات صاحب وایي که امریکایان حضور ولري یو خطر متصور دی چې هغه دغه جګړه ده او د جګړې دوام دی، ځکه کله چې روسیه په زغرده او په جرات سره دغومره خبره کوي نو په دې معنی چې حتما یو نیابتي جګړې لپاره هم پوره چمتووالی لري او لا یې شروع کړې ده. او خو که امریکایان ونه اوسي، حضور یې پای ته ورسېږي، بیا شینوار صاحب څه چې ویلی وایي دومره ډېر خطرناک حالت متصور نه دی. لا هم داسې ډېرې نیمګړتیاوې موږ لرو او تر دې به وضعیت لا خطرناک نه شي حتی که طالبان هم راشي.
خو زه مخکې له هغه نه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب وایم یو څو خبرې کول غواړم. یو دا ده چې راځي بحث احساسات ته ونیسو یو مسله، بله دا ده چې که چېرته زه د طالبانو سره د روسیې د اړیکو مخالفت کوم دا په دې معنی نه ده چې زه د امریکا د حضور طرفدار یم یا د حکومت د دریځ چې د امریکایانو دپاره د هرکلی و یا د امریکایانو د شتون لپاره دوی هرکلی و، زه د هغې طرفدار نه یم. اما او هغه څه چې زه وایم هغه زما شخصي نظر نه ده، بلکې دا د نړیوالو حقوقي شخصیت درلودونکی فرمول دی. یعنې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ په رسمیت نه دي پېژندلي، په عین زمان کې سیاسي جریان نه دی، په عین زمان کې د یو دولت په حیث موږ نشو تعریفولی. کله چې موږ دولت په حیث نشو تعریفولی، کله چې موږ تابعان د نړیوالو حقوق په اډانه کې نشو راوستلی، بنان د حق نړیوال حقوق نه ورکوي. دا زما شخصي خبر نه ده، دا زما شخصي بحث نه دی. دویمه ډېره مهمه خبره زه یعنی شینوار صاحب ستاسو خبرې درستې دي چې مثلا موږ ولې د امریکا او د روسیې ترمنځ مخالفت باید وکړو، د امریکا د وژنو په وړاندې په افغانستان کې د جنایتونو پر وړاندې په عین زمان کې په ټولو اساساتو کې باید ودرېږو. دا په دې معنا نه ده چې موږ د طالب بحث په دې کې له منځه وړو. بل خبره ډېره مهمه ده، کله چې موږ د یو مفسد دولت څخه پناه وړو، دا په دې معنی نه چې موږ په دولت کې په نظام کې فساد دی، اداري فساد دی، په دې کې ظلم دی، ستم دی او موږ طالبانو ته ترجیح ورکړو. د اوسني دولت د مفسد او د فساد بحث، د اوسني دولت د مشروعیت بحث طالبانو پورې اړه نه لري. اوسني دولت کې چې هر څومره کمی کاستي وي، زه منم چې دا یو فاسد نظام دی، په عین زمان کې مشکلات دي، په عین زمان کې ستونزې ایجادي، په عین زمان کې د جګړې تداوم لپاره یو زمینه مساعد دي. ولې دا د دې باعث نه کېږي چې موږ لاړ شو د حکومت مقابل کې دومره عقده واخلو، د نظام په مقابل کې دومره عقده واخلو چې یو جنګي کتله موږ مشروع برو. د اساسي بحث دا چې طالبانو لپاره روسیه مشروعیت نشي ورکولی. روسیه د صلح د مذاکراتو لپاره تاریخ څه نه لري. په اوکراین کې دوی جګړه وکړه. اجازه راکړئ روسیه څه غواړي او څه کوي بالاخره به اجازه راکړئ. ګوري دا ډېرې مهمې خبرې دي او خلک باید په دې پوه شي. د افغانستان خلک روسیې په مداخلې پر اساس په اوکراین کې په یو کال کې 11 میاشتې کې 1000 خلک ووژل. په سوریه کې د 2001 کال نه 2011 کال نه تر اوسه پورې په جګړه کې د 6,50,000 خلک شاوخوا وژل شوي دي. یعنې که چېرته طالبان خوشبینه وي چې موږ د افغان حکومت سره د روسیې په واسطه باندې کینو صلح ته، دا بحث فکر کوم غیر منطقي دی، ځکه روسیه په نړۍ کې د صلح د ډیپلوماسۍ بحث نشي مطرح کولی، ځکه تاریخچه نه لري. بله مهمه خبره تاسو وګورئ، زه راځي بحث یو علمي بحث دی چې ولرو. که طالبان پښتانه دي یا اکثریت پښتانه دي او زه پښتون یم، په دې معنا چې باید طالبان ملاتړ نه کوم چې طالبان پښتانه دي او زه پښتون یم ځکه طالبان ملاتړ کوم. ګوري مهمه خبره دي او زه غواړم چې د ولس خلکو ته روښانه کړم. موږ جنایت په جنایت نشو پټولی. موږ په دې باندې نشو کولی چې زه یو جنایت کوم بنا د یو بل جنایت مخه نیسم. دا قابل د منطقي بحث نه ده، دا قابل د حقوقي څخه یو سوال دی چې راولاړېږي. که چېرته موږ په دې بڼه باندې طالبان څخه ملاتړ کوو یا د طالبانو هر جنایت ته، هر ظلم ته، هر ستم ته، کله د پاکستان په غېږ کې وي، کله د ایران په غېږ کې وي، کله د روسیې په غېږ کې وي، همدغه امریکایانو چې طالبان رامنځته کړل. یعنې په کل کې که چېرته موږ طالبان لپاره توجیه پیدا کوو په دې مفهوم باندې چې بالاخره طالبان پښتانه دي، موږ پښتانه یو راځي، دا یو غیر علمي بحث دی، دا یو عقده‌يي بحث دی او زه فکر کوم دا موږ حل نه رسوي. مهمه خبره بل دا ده چې طالبان په دې ځای کې ولې روسیانو سره نشي تللی. ګوري د نړۍ د 90% تریاکو اپینو پوډرو څخه چې 40% یا 50% د روسیې څخه اروپا ته ځي، 10% په روسیه کې استعمالیږي. دغه 10% د کال 13,000 خلک وژني او په افغانستان کې د اپینو، د تریاکو، د پوډرو غټ کاروبار طالبانو سره په لاس کې دی. زه فکر کوم دا به ډېر یو استراتیژیکه ملګرتیا طالبان د روسیې لپاره نشي کولی. د هلمند په جګړه کې د 6 میلیارډ ډالرو کاروبار دی د اپینو، تریاکو، د تورو پیسو او دغه ټوله طالبان لپاره مالي منابع دي. نو بنان روسیه فکر کوم په دې پوهېږي چې طالبان ما لپاره یو استراتیژیک ملګری نه دی. موقتا نه کاروي د جګړې د آلې په توګه باندې، ولو کې یو ورځ وي، 2 ورځې وي، یو کال 2 کاله وي. دا بله مهمه خبره تاسو دې ته باید اشاره وشي. کله چې د طالبانو د جګړې د تقدس بحث را مطرح کېږي، دا ډېر مهم بحث دی. وژنه په وژنه نشي توجیه کېدلی. مخکې ما خبره وکړه، کله چې د اسلامي نړۍ د علماو مشر یوسف قرضاوي د طالبانو د جګړې په اړه باندې فتوا ورکوي، بیا هم طالبان جګړه کوي، بیا به ته موږ توجیه پیدا کوو. تېره میاشت وړمه میاشت کله چې د مکې امام د سعودي شیخ په افغانستان کې د جګړې په اړه باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان کې جګړه توجیه نه ورکوي، بلان د تقدس له اړخه بیلون بولو. موږ بحث پر سیاسي اړخ کوو چې اوس روسیه کوم هدف تعقیبوي. که داسې ومنو چې یو هغه بحث چې تاسو وکړ چې دا ملګرتیا ډېره ستراتیژیک او دوامداره نه ده، ولې یو بحث دا دی کېدای شي که دا دوامداره وي، که چیرې روسیه او هغه څه چې روسیه وایي ګاونډي ودن دا ټول طالب سره په دغه غوښتنه کې ملګري وي، دا په دې معنی چې یو لوی اړخ اخواته دی او بل اړخ دې خواته د حکومت سره دی. یعنې فکر نه کوئ چې طالبان هم یو قوت کې راځي دغه مسلې لپاره مطرح کول لپاره، ځکه روسیه ورسره ولاړ ده، بل هېواد ورسره ولاړ دی، هغه غوښتنه چې دوی لري د بهرنیو ځواکونو وتل. ګورې 2 خبرې زه ستاسو ځواب کې خلاصه کوم او دا دی چې طالبان که واقعي روسیه که د ګاونډي هېوادونه مطرح کوي، په دې کې پاکستان دی. پاکستان، چین او روسیې یعنې څو میاشتې مخکې چې افغانستان څخه منزوي کې وایسته، په مسکو سره کېناستل یا بیا په اسلام آباد کې سره کېناستل، په دې معنا چې روسیه بالاخره د پاکستان په خوښه باندې په دې څه عمل کوي. بالاخره یو بله مهمه خبره اجازه راکړئ، که دا غوښتنه ومنل شي، زه فکر کوم چې روسیه به په دې څه کې د صلحې بحث نشي مطرح کولی. قوي جګړې لپاره باید موږ له بده مرغه تابع ونیسو. که امریکایان وځي
که امریکایان وځي او په عین زمان د روسیې په غوښتنه وځي د روسیې په غوښتنه او په عین زمان کې که چېرته امریکایان ومنوځي طالبان که چېرته دغه قوي اړیکې روسیانو سره نورې هم جوړې کړي دغه جګړه چې اوس موږ او تاسو د ورځې 20 نفره تلفات لرو د ملګرو ملتونو د پر اساس باندې زموږ ستاسو داخلي منابع دي هم طالبانو کې هم په حکومت کې هم د ملکي خلک له 20 نفر پر ورځ وژل کېږي زه په دې باور نه یم شاید دغه ارقام زیات وسي بعد مرغه ولکه چېرته روسیا یعنی زه په دې رقم نه یم زه موافق سره نه یم ولکه چېرته دغه جګړه روسان امریکا د طالبانو سره قوي نظامي او داسې ملګرتیا شروع کړي چې مثلا په دې کې د قوي جګړې لپاره تیار بیا زه فکر کوم دا رقم شاید په کراتو زیات شي نو بنان بحث د طالبانو لپاره روسیا د مشروعیت بحث نشي ورکولی طالبان د خپل سیاسي لارې نه استفاده وکړي جګړه نه د افغان حکومت لپاره په ګټه ده نه د طالبانو لپاره په ګټه ده 14 کاله جګړه وشوه بالاخره طالب ونشو کولی چې حاکمیت ترلاسه کړي افغان حکومت حاکمیت ترلاسه نشي کولی همدغه څه چې روسیه وایي چې منطقي غوښتنه بولي دغه منطقي غوښتنه د هغوی په بار باندې دا ومنل شوله فشارونه زیات شوله یعنې امریکایان وتل ته اړ شوله یا د جګړې لارې یا ډیپلوماسي هر څه نتایج به یې ښه نه وي زه د روسیې د زاویې څخه یا د روسیې د انګل څخه د روسیې د زاویې څخه که چېرته موږ د امریکایانو د نشتون خبره کوو هغه د روسیې لپاره شاید په ګټه وسي یا اما له موږ لپاره بیا د ګټې بحث بیل دی موږ لپاره د ګټې بحث دا دی که چېرته مات دولتونه یا مات دولت پرېږدي امریکایان تر شا لکه څنګه چې په افریقا کې پرېښودل لکه څنګه چې په ویتنام کې پرېښوده بیا که چېرته د مات دولت څخه دوی فرار کوي زه فکر کوم بیا لوی خطر افغان دغه جغرافیې ته متوجه دی د افغانستان خلکو ته متوجه دي قوي سیمه ییزې استخباراتي شبکې چې د افغانستان جنګي کتلې حمایه کوي د طالبانو د کوټې شورا بحث ډېر واضح دی بنان په دې کې بیا له بده مرغه یو قوي جګړې پر موږ تاسو ته بیا ونیسو او دا د حل لار نه ده یعنی بیا هم دا وایم چې دا د په ټولو فرمولو کې د حل لار نه وسي له بده مرغه چې افغانستان کې څومره جګړه وسي دغه د طالب جګړې دوام چې بالاخره داعش پیدا شو که چېرته داعش په نوم باندې جګړه پیلېږي یا امریکایان روسان طالبانو په وساطت بیا جګړه کوي یو بله کتله شاید راوځي کېږي یعنې په دې معنا چې موږ د پیړیو د لسیزو لپاره په جګړه کې سوځېږو او ډېره مننه کورودان شینواره صاحب د روسیې له ادرسه دغسې بحث مطرح کېدو ده ځکه باید خوشبین واوسو ولو دا غوښتنه ظاهرا د افغانانو په ګټه وي ولې دا چې روسیه یې مطرح کوي طبعا خاص هدف نغښتي دي دا چې روسیه طالب سره ملګرتیا کوي هغه ادرس سره چې کومونه دا جنګېدلی یا د هغه مخالفه ټلواله یې ملاتړ کړی دی ولې بیا راځي په دغه هدف کور سره مشترک هدف پر مخ بي دا د یو خطرناک حالت د وړاندوینې پرته بل هیڅ هم نه لري بالکل زه دې خبرې سره کوم مخالفت نه لرم ولې زه غواړم چې ووایم چې موږ باید په دې باندې پوه شو چې ولې موږ له روسیې نه د سولې تمه ولرو ولې موږ له امریکا نه د سولې تمه ولرو موږ له دوی نه دا تمه نه لرو موږ خپله باید د سولې دپاره موږ خپله باید د خپلو وینو د ودرولو دپاره باید څه نو طالبان هم اخته تللي دي او حکومت خو دلته امریکایانو سره توافق لري نو تمه مجبوره چې ولرو هغه دوه ادرسونه چې دا اوس عملا جګړه کوي هغه دواړه یو تاسو ماته اجازه راکړئ ګورئ موږ په خپله د روسیې هغه تلفاتي اعمال وړاندې کوو چې په سوریه کې وړاندې کړي دي ترسره کړي دي صحیح ده په نورو جګړو کې په اوکراین کې ترسره کړي هغه اعمال وړاندې کوو خو د امریکایانو هغه اعمال نه وړاندې کوو چې موږ خپل افغانان دلته وزني مونږ 22 نفره د ورځې ښیو حال دا چې د 2001 نه رانیولې تر اوسه پورې تر 2 میلیونه زیات انسانان دلته لمنځه تللي دي زه حیران دې ته یم چې څنګه موږ ته دا وجدان زموږ دا اجازه راکوي چې موږ خپل خلک پرېږدو ولې پردي خلک یادوو صحیح ده اوس استاد وایي چې طالبان حقوقي اجازه نه لري چې اړیکې ولري خو په آخر کې بیرته وایي چې طالبان د سیاسي لارې نه راشي نو څنګه هغه چې سیاسي اړیکې ټینګوي ته ورته اجازه نه ورکوي ته وایي دا اجازه نه لري دا بعضې چې نشي کولی دوامداره نه نو ولې بیا ورته وایي چې سیاسي لارې نه دې راشي دا داسې اصلا دوی داسې غواړي چې طالبان دې راشي سلا دې کېږدي شمال ټلوالې ته دې تسلیم شي او دلته دې هغه جوړ کړي څه ورته وایي دې خالي سلا دې ګرځي کرار په دې کوڅو کې دوی اصلا داسې غواړي دا سوله نه ده سوله باید موږ ثبات ته ورسوي استاد محترم سوله باید عدالت تضمین کړي ول د روسیې بحث دلته شینواره صاحب د روسیې بحث دلته مهم دی ما نه دي غوښتي ما خو مخکې ویل دا اوس مې د خپلې خبرې نه مخکې دا ویل چې امریکایانو او د روسانو نه موږ ولې دا غوښتنه ولرو موږ باید من حیث افغانان متاثرین د جګړې باید دا غوښتنه وکړو دا که یو سړی یا یو طرف د بل طرف سره د مخالفت د وجې نه دغه داعیه مخکې کوي او یا وایي موږ د هغوی سره کار نشته موږ باید دومره هوښیار اوسو چې خپلې ګټې تضمین کړو موږ باید د پردیو د ګټو نه خپله ګټې واخلو نچوړ راوباسو د بل چا د مخالفت نه باید موږ خپله ول د یو خطرناکې جګړې پیل دی دا چې روسیه دا بحث مطرح کوي غوښتنه خطرناکې جګړې پیل چا کړی دی خو د هغه نظام کړی چې دوی طرفداري کوي روسان نن ولې دې ته واداره شول چې د امریکایانو د وطنو خبره وکړي حال دا چې تر پرونه پورې طرفداري کوله چې باید پاتې شي خو همدغه نظام همدا حکومت داعش ته کار وکړو که نه رامنځته یې که د پاکستان او د امریکا په وساطت باندې افغان حکومت پاکستانیان او امریکایان په دې کې شریک دي روسان ولې دې نتیجې ته ورسېدل نو خو روسانو خپلې ګټې په خطر کې ولیدې تا ورته داعش د مولا عبدالرؤف خادم
سره هغه نه و شوی، بیعت نه و شوی، اعلان شوی نه و چې مفکر په اروپا او په هغه کې اعلانونه کول د داعش د حضور. ولې تا کمپاین کوو؟ ولې تا چغې والې چې داعش مې داسې ده، پوله دې را سره شریکه ده که پټی دې را سره شریک ده؟ خو تا په خپله دا غوښتل، تا ورته کار کوو. بیا چې طالبانو سرقې ته ولېږله مشرقي ته او جګړې ورسره وکړې، تا څنګه بې پیلوټې جګولې او داعش دې بمبارول او طالبان دې بمبارول؟ جواب ورکړئ په لیاز خدای. دلته مغلقه جګړه ده، د روسانو ګټې تاسې ولنګولې، نیابتي جګړه ده، نظام نیابتي جګړې استازیتوب مو مه کوو د امریکایانو دپاره. نه ولې دلته بله یعنې زه نماینده نه یم، وبخښئ، اجازه راکړئ، اجازه راکړئ، مستقیم نظام په طرفداري باندې اجازه راکړئ. او بیا وبخښئ، تاسې خپل نوبت باندې خبرې کړي دي او بیا تاسې په خپله وایئ چې موږ باید طرف ونه اوسو او په خپله طرف کوئ. د امریکایانو د طالبانو دپاره د روسانو سره اړیکې نه پرېږدي، خو افغان حکومت ته اجازه ولې مشروعیت نه لري؟ یعنې وایي دوی چې داسې اړیکې مشروعیت نشي درلودلی. یعنې طالبان د چا په اساس د روسیې سره اړیکې پالي او بیا راځي جګړه کوي؟ که نه هغه معیارونو باندې چې دوی غواړي، دوی جوړ کړي دي د مشروعیت دپاره، خو هغو کې د طالبان وتلي چې مشروعیت لري که نه لري که نه، حاکمیت لري که نه لري؟ ولې مشروعیت رسمیت حاکمیت لري که نه لري؟ یعنې حاکمیت تعریف شوی طالبان لپاره دا حاکمیت نه تعریف شوی چې هغوی د راشه او جګړه دې پورته یعنې مخ دې وتړي او سترګې دې فقط دغه ورڅوک ووژني، دا حاکمیت شو؟ نه زه دا نه وایم، دا ظلم دی، دا زیاتی دی. د ظلم طرفداري باید په هیڅ صورت باندې ونه شي. دوی طالبان جنگي کتله بولي، حکومت نه بولي چې د امریکایانو د ملیشو په توګه باندې موږ په وړاندې جنګېږي. خو طالبان دغه بالکل حکومت ما مخکې ویل زه دا وایم چې موږ استاد محترم د پوهنتون د یو استاد په توګه موږ باید راتلونکي نسل ته داسې نظریه ورنکړو. موږ باید د سولې طرفداران اوسو، موږ باید د ثبات طرفداران خو سولې طرفداران ولا متاسفانه هغه څه چې موږ باید د خپلواکۍ طرفداران د سیمې ټول هېوادونه لګېدل ته جګړه کوي، دا د روسیې سره دننه کېږي او دا زمینه که امریکایانو ته زمینه حکومت ورکړې، عملا طالبان روسانو ته دا زمینه په لاس ورکوي. دغه دواړه خواو څخه یو ملامتیا را روان ده. زه دا ګورئ، که طالبان دا کار کوي چې د روسانو په استازیتوب باندې د امریکایانو سره جګړه کوي یا یې پیل کړي، خو موږ باید مخالفت وکړو. موږ باید مخالفت یعنې دغسې ده؟ دغسې نه ده. که وایي خو زه درته وایم چې 2001 کال کې خو روسان د امریکایانو سره یعنې روسیه څه اړتیا لري چې طالبانو ملاتړ وکړي یا د اړیکو ورسره؟ سپلای روټ تغییر نه شو، د شمال نه د تاجکستان د اډونه ونه شو، د ازبکستان د اډونه د ناټو سپلای روټ. اوس ته روسانې طرفدار او مګر تا چې نیابتي جګړه وکړه نو ته په دې باندې پوه شه چې تا تاوان کړی دی او تا استازیتوب کړی دی، نو باید زه استاذه تا نه ښیم، زما حکومت هدف دی، نو چې دا استازیتوب یې کړی حکومت، نو اوس جبران ویني موږ یو طرف ملامت نکړو. طبیعي خبره چې مخالف طرف اجازه راکړئ په دوه دقیقو کې یو دا ده چې زه کوشش نه کوم په دې ځای کې طرف واقع شم. زه نه د حکومت نماینده یم. تاسې چې 22 نفره د ورځې وښودل دا طرف نه اجازه راکړئ، دا د همدې میډیا د طریق نه د همدې سروې زه سره مخالف یم. ما مخکې وویلې زه د دې ارقامو سره مخالف یم او ما خبرې کې ویلې هدف مې دا ده چې دلته د صلح لپاره بحث کول کېدای چې روسیه د صلح لپاره نه تعریفولی. روسیه د صلح یو منبع نشي تعریفولی افغانستان کې. دوی د اتحاد جماهیر پاتې شوني دي، د اتحاد جماهیر شوروي یو سکسیس یو داسې هېواد چې هغه زناس د بنان صلح بحث نشي تعریفولی. په عین زمان کې طالبان لپاره سیاسي لاره جنګ د طالبان لپاره مشروعیت نشي ورکولی. جګړه د طالبانو هم د حکومت لپاره. زه بیا هم چې حکومت که چېرته په جګړه باندې تمرکز کوي د حکومت ستر مکان په جګړه باندې که چېرته حکومت بالکل که تاسو ستاسو خبرې سمې دي چې نیابتي جګړې کې بالاخره روسیې ته لاس وګوت کوي. ولې دا ما مخکې ویل چې موږ د یو غیر مشروع لار لپاره د یو بلې غیر مشروع استفاده نشو کولی. که چېرته موږ د طالبانو جنایتونو حمایه کوو یا د هغې څخه ملاتړ کوو، په دې معنی چې هغې سیاسي جریان په دې معنی چې را دي شي همدغه حزب اسلامي چې 90% پرمختګ کړی دی، 80% کړی 80%، ولې دا طالبان نه خپلوي؟ ولې د افغانستان د خلکو سره نه کیني؟ پر ځای چې مسکو کیني او په ایران کیني او په نورو ځایونو کې بحث د صلح د ټولو لپاره صلح یو هدف دی. موږ د نیابتي جګړې ته لاړ که هر څوک کوي، یعنې که امریکایان په دې کې جنایت کوي، که طالبان کوي، که حکومت کوي، که ټول د نیابتي جګړې لپاره لاس کېږي، فکر کوم د افغانستان د خلکو ستر دښمنان او ډېره مننه کور ودان څلورو مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو همدا چې د روسیې په څخه دا وویل چې طالبانو د هغه دریځ ملاتړ کوي کوم چې د بهرنیو ځواکونو په هکله هغوی لري. هغوی وایي چې دغه د امریکانو د نظامي حضور سره د سیمې هېوادونه ګاونډي هېوادونه او روسیه توافق نه لري او له همدې امله دوی د طالبان دغه دریځ چې بهرني ځواکونه د افغانستان وځي منطقي بولي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې امریکایانو د روسیې او د طالبانو پر اړیکو اندېښنه ښودله، ویلي چې د امریکایانو شتون دلته یو ضرورت دی او ماموریت یې دوامدار دی او ژمن دي او د داعش او القاعده او نورو ترهګریزو ډلو تر ځپلو پورې به د دوی شتون او ماموریت ته اړتیا واوسي. کوم بحث جلدي وکړ ښاغلی انصاري ویلي چې دا د طالبان نه بلکې د ملت غوښتنه ده چې امریکایان دې وځي
دویم مسله دا چې دلته د روسیې اهداف هم هغومره سپېڅلي نه دي ځکه روسیې هلته امتحان ورکړی دی، روسیې د امریکا ملګرتیا کړې تر ننه پورې ملګرتیا کوله، ول دا خاص او شوم اهداف دی چې کوم روسیه اړ کړی تر څو دغسې یو دریځ ونیسي او دوی ویره لري د هغه حالت څخه کوم چې ویتنام کې پېښ شوی وه. او ښاغلي سادات چې کوم بحث وکړ هغوی ویلي چې د روسیې او طالبان اړیکه ډېره دوامداره نه برېښي، طالبان د یو ابزار وسیلې توګه کارول کېږي دغلته او بالاخره دا به د جګړې د اوږدوالي لپاره لا زمینه برابره کړي. طالبان د حقوقي حیثیت له اړخه دې دپاره جوګه نه دي چې بالاخره دغسې اړیکې دي چې نړیوال اړیکې تعریف شوي اړیکې اوسي هغه دې وپالي، ولې روسیه خاص اهداف لري او موقتا یې د طالبانو په واسطه غواړي چې هغه اهداف ته ورسیږي. ښاغلي اصولي ویلي چې دلته رښتیا هم د امریکایانو دغه رنګ حضور سره ډېری خلک توافق نه لري، ولې د نظام ملاتړ د هغوی مرستو دپاره خوشبیني موجوده ده، ولې دلته د ضعف او د رهبرانو د مدیریت ضعف د دې لامل شو چې بالاخره روسیه دې ته اړ کړي او روسیې ته فرصت ورکړي چې لاړ شي وسله مخالفینو سره ودرېږي او د دې په ځای چې د مشروع ادرس د حکومت او دولت ملاتړ وکړي بلکې د مخالف وسله ادرس ملاتړ کوي. هغه شینوار ویلي چې هلته کافي ډېر نیمګړتیاوې په نظام کې او دغه په دغه حکومت او دولت کې شته دي او د امریکایانو د وتلو غوښتنه د ملت غوښتنه ده او که احیانا د امریکایانو حضور د دوامداره جګړې زیری ورکولی شي ولې د نه حضور یې هغومره خطرناک حالت نشي رامنځته کولی څومره چې تصور کېږي ځکه موږ لا همدا اوس جریان او همدغه حالت په یو بحران کې یاستو. تر بیا هم پاک الله